طالبان وايي اروپایي ټولنې رسما کابل کې خپل سفارت پرانیسته. د طالبانو لوري تازه او مهم خبر. پښتانه په دې هیله چې روغ جوړ به وي. ویډیو را سره تر پای وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. اروپایي ټولنې په کابل کې خپل سفارت پرانیسته. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د اروپایي ټولنې د سفارت د پرانیستلو خبر ورکوي. د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي په خپل ټویټر لیکلي چې د اروپایي ټولنې له استازو سره په پرلپسې لیدنو کتنو تفاهم وروسته د دې ټولنې په کابل کې د دایمي حضور لپاره خپل سفارت رسما پرانیسته او عملي کار یې پیل کړ. باختر دولتي خبري اژانس په کابل کې د اروپایي ټولنې د سفارت د پرانیستو خبر تایید کړی دی. که څه هم د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې پر رسمي ټویټر په دې اړه څه نه دي لیکل شوي او نړیوالو خبري اژانسونو هم تر اوسه دا خبر نه دی ورکړی، خو د اروپایي ټولنې استازو پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته یو لړم میاشت کې په کابل د دې ټولنې د ګډ استازولۍ د پرانیستو په اړه خبر کوي.